ډیر ادب دی. که خاوند د ښځې شرمګاه او ښځه د خاوند شرمګاه په خوله کې نیسي، دا کار د شریعت د نظره څنګه دی؟ محترم وروره، ستاسو د همدغې پوښتنې په جواب کې به ووایو چې دا حیوانیت دی، دا مکروه تحریمي دی، دا د حیواناتو سره مشابهت دی. بیا د بی معاف که په یو چا باندې جنسي خواهش ډیر غالب سي، نو خپل جذبه دی په کوروالي کولو سره ماته کی، او دغه کار چې دی دا د حیا او د غیرت خلاف کار دی، بلکې د حیوانات سره مشابهت دی. هغه خوله چې په هغه باندې کلمه ویل کیږي، هغه خوله چې په هغه باندې درود شریف ویل کیږي، هغه خوله چې په هغه باندې لمونځ کیږي، هغه خوله چې په هغه باندې دعاوې غوښتل کیږي، داسې نجس ځای ته وروړل او په نجس ځای باندې ښوول، دا کمال بېعقلي او حماقت دی، بلکې حیوانیت دی. داسې یو وظیفه راته وښیه چې د خاوند زړه مې د نامحرمه نجونو څخه تور سي، او هغه حق چې الله ما ته راکړی دی خاوند یې ما ته راکړي. محترم خور، ستاسو د همدغې غوښتنې په بنا به ووایو چې دغه آیات کریمه لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، دغه د هر لمانځه وروسته 11 واره وایه، او په دغه نیت یې وایه چې دغه مقصد دې ترسره سي. وروسته بیا دعا هم کوه، او په خوراکي توکو باندې وایه، باندې چوف کوه، په خپل خاوند باندې خوره، الله به د دغه کار څخه راوګرځوي. په اخیر کې دعا ورته کوو، الله دې موږ سره هدایت ورته نصیب کړي. آمین یا رب العالمین. د واده اول وخت مې و، ډېره نه پوهېدم، خاوند ووهلم، تر هغه وروسته د پخلا کېدلو دپاره هم طبي را سره کوله، خو بالاخره مجامعت او هم بستري را سره وکړه، په داسې حال کې چې د روژې میاشت وه او روژه مې وه. دا وایي په دې سره په ما باندې څه لازم سوي دي؟ محترم خور، ستاسو د همدغه پوښتنې په جواب کې به ووایو چې په دغه صورت کې پر تا او ستا پر خاوند دواړو باندې کفاره واجبه سوې ده، 15 روژې به نیسئ. والله اعلم بالصواب. د یو انجلۍ او هلک تر مابین نکاح وسوه، انجلۍ خپل عکسونه خپل خاوند ته راواستول، څه وخت وروسته دغه خاوند خپلې دغې ښځې ته طلاق ورته ورکوي. اوس وایي خاوند تر طلاق وروسته د دې عکسونه نورو ته وراستولي دي، په دې باندې د انجلۍ ګناهګاره ده که یا؟ محترم نورستاني صاحب، ستاسو د همدغه پوښتنې په جواب کې به ووایو چې عکس اخیستل یو بل ته استول دا ګناه ده، او بالخصوص د ښځې عکس چې دی هغه خو بل چاته وراستول بې حیایي او بې غیرتي ده. البته ښځې چې خپل عکس خاوند ته وراستولی دی مناسب کار خو نه دی سوی، ولو که خاوند خپله ښځه لیدلی هم سي، هغه ته چې دید روا دی د دې عکس ته خو بیخي کتلی سي، خو چې دی خپل عکس وراستولی دی مناسب کار نه دی سوی، ځکه د عکس نتیجه دی چې اوس نو په میډیا کې لاس په لاس کیږي، هغه یا ضد نیولی یا بې غیرتیا باندې غالبه سوې ده، نو یو بل ته استی یا د دغه کورنۍ و د دې نجلۍ بې عزتي باندې کوي، خو بیا هم انجلۍ په دغه کار سره ګناهګاره نه ده، البته مناسب کار یې نه دی کړی. وای لور مې ورکړه، د هغې مهر مې راواخیستی، زوی ته مې کوزده باندې وکړه، د زوی په کوزده کې مې ورکړې، نو آیا په دې سره زما غاړې بندېږي که یا؟ محترم حاجاڼۍ خور، ستاسو د همدغه پوښتنې په جواب کې به ووایو چې د لور مهر د دې حق یي
کچیر دا غوښتنه وکي نو غوښتلای شي، او کې چیرې تاسو ته وبخښلې نو په همدغه صورت کې ستاسو غاړې نه دی باندې باندې. خلاصه د جواب دا سوه چې بخشش ځینې وغواړئ. کې بخشش وکئ خو ډیره ښه، او کې بخشش نه کاوه نو تاسو به هغه د دې د مهر څه چې هر څومره روپۍ رااخیستې دي هغه به ورته ورکوئ، کم په یو وار ورکولی شوې او کم په قراره باندې ورکولې. وایي داسې ما اورېدلي دي چې د ماښام د خوا خونه جارو کول، سرای جارو کول وایي ښه نه دي. وایي آیا دا خبره حقیقت لري که یا؟ محترم خور، ستاسو د همدغه پوښتنې په جواب کې به ووایو چې دا خبره په شریعت کې هیڅ اصل او حقیقت نه لري. دا د هغو خبرو څخه دي چې خلکو د ځانه څخه جوړې کړي دي. دا شرعي خبرې نه دي. د شپې جارو وهل هیڅ ګناه نه لري. د شپې جارو وهل یا ځای جارو کول په دې باندې کم نیستی و فقر و دا ناراضي. والله اعلم بالصواب.